لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د ګڼو جامو آزاد لستوڼی پورته کش کړ. شرنګ شو، بنګړي یې ښکته تر مړوند راواوښتل. نږدې و چې په لږ فشار یې تر لاس ووځي. ورته متوجه شوه، بیرته یې د څنګلو خواته بوتلل. تر مړوند یې دویم لاس راتاو کړ. د شهادت او غټه ګوته یې سره ورغلې. موبایل یې راواخیست، سندره یې چالان کړه. اوس دې یادونه افسانې ښکاري، اوس دې یادونه افسانې ښکاري، دا څه دستور د زمانې ښکاري. مور یې کوټې ته راغله، تر څنګ یې کېناسته. د سندرې غږ کم شو، خو غلی نه شو. مور یې ورته وویل: لورې، دې موبایل او کتابونو خو ته لیونی کړې یې. دا رنګ دې وګوره، جړ ویښته دې وګوره. دا خو مخکې پر ځان ډېر پام کاوه، په ځان به میینه وې. اوس څه خبره ده؟ که مریض یې چې ډاکټر ته دې بوزم. شیبه غلې وه، بیا یې وویل: نه مورې، روغه یم. دا څو ورځې مې لکه فشار چې ټیټ وي، لکه ګنګس یم. زه او عاطفه دواړه ډاکټرې ته ورځو. مور یې ورته وویل: یو خو ته له عاطفې وانه وختې، زه در سره ځم که نه. هغه مې نوره له پامه بده شوه، بیخي یې له کاره ایستلې. دې نجلۍ کې تا څه لیدلي دي؟ د نجلۍ زیړ غومبوري تک سره واوښتل. په مور یې خوله ور خلاصه کړه. هر څه چې په خوله راتلل ورته ویې ویل. پړونی پر اوږه له کوټې ووته. مور یې ورپسې وکتل. موبایل یې راواخیست، شمیره مصروفه شوه. بیا یې زنګ ورته ووهه، بیا هم شمیره مصروفه راتله. موبایل یې لرې وغورځاوه، سترګې یې راډکې شوې، سلګو پسې واخیسته. پړمخ یې موبایل ته لاس ور وغځاوه. د عکسونو ګالري یې پرانیسته. یو یو عکس یې رانږدې او ښکل کړ. شیبه وروسته یې سترګې سره ورغلې. مور یې غلې غلې ورغله. نری کمپله یې پر ټټر ور هواره کړه. مازدیګر یې ټلویزیون چالان کړ. یو ارواپوه پر رواني ناروغیو او ډیپریشن خبرې کولې. د ټلویزیون له شیشې یې شمیره واخیسته. زنګ یې وواهه. له هغې خوا غږ راغی چې صبر وکړئ، موږ مو له خپرونې سره وصل کوو. په عذر یې وویل: خیر دی وروره، د ډاکټر شخصي شمیره راکړئ، زه ورسره خپلې ستونزې شریکوم. سهار چې په ځای کې راکېناسته، له بېخوبۍ یې په سترګو کې شګې رغړېدلې. بیا یې عاطفې ته زنګونه ووهل. شمیره بنده راتله. دا څه موده یې له خپلې کوټې نه په وتو راځوړند هندارې ته مخ نه وراوښت. تشناب ته لاړه، پر مخ او لاس یې اوبه تېرې کړې. حجاب یې واغوست او له کوره ووته. شیبه وروسته دروازې ته ودرېده. دروازه یې ټک ټک کړه. ورور یې راووت. ویل یې هغه کورس ته تللې ده. شکي وه. ویل یې کورس چې کله پیل کړی دی؟ هلک ګډوډ شو. نه یم خبر. پاس دویم منزل کې کړکۍ خلاصه شوه، بیرته زر بنده شوه. نجلۍ په ماتو قدمونو روانه شوه. ګوښه ځای د ټلویزیون شمیرې ته زنګونه ووهل، خو شبکې به ویل چې ستاسو ډایل کړې شمیره په سیسټم کې نشته. زړه کې شګوفه راوګرځېده. مور ته یې زنګ وکړ چې زه هلته ورځم. له شګوفې هم اوښتی رنګ تیت حواس او بد حال پټ نه شو کړی. شګوفې په حیراني ورته وویل: دا ولې؟ دا څه در شوي دي؟ نجلۍ تکیه وکړه. سوی یې له خولې ویست. مړاوې او رنځورې سترګې ورو ورپورته کړې. د ګڼو اوږدو بڼو کنجو کې اوښکې وځلېدې. وړاندې تر دې چې په زیړو غومبورو یې راورغړي، د نریو اوږدو ګوتو په شا یې پاکې کړې. شګوفې ورته وویل: ولې څه خبره ده چې ما ته نه وایې؟ نو چا ته یې وایې؟ نجلۍ وویل: نه څه خبره نشته، نن مې هسې زړه تنګ و. ما ویل تا به وګورم، ګوندې لږ ارامه شم، هسې ځورېږم. شګوفې وویل: ولې څه ناروغي، څه مشکل او څه خبره ده؟ نجلۍ بیا وویل: هیڅ. شګوفه لاړه چې چای راوړي. د نجلۍ وړو وړو سلګیو د کوټې خاموشي ماتوله. شګوفې وویل: داسې څه دي چې ته یې مانه پټوې؟ نجلۍ د یخې پیالې په غوړپ ستونی لوند کړ. بیا یې وویل: د خدای لپاره یوه لاره راته وښایه، قسم دی نوره لیونی کېږم، هیڅ حوصله نه ده راپاتې، نوره د مور له خبرو له خپلې زیړې څېرې کرکه راځي. شګوفې ورته وویل: خو ته ووایه څه خبره ده؟ نجلۍ بیا سلګو واخیسته. شګوفې غېږې ته ورړنګه کړه. په جړو تورو ویښتو کې ورو ورو ګوتې ورتېرې کړې. شیبه وروسته پورته شوه. دروازه یې بنده کړه. په سپېرو شونډې ترخه مسکا وکړه. بیا یې وویل: که درته ووایم ممکن ته مې هم ورټې. ښایي کرکه دې رانه وشي، مګر پرته له خدایه او له تا هېڅوک نه دي راپاتې چې ډاډ راکړي او له دې جنجاله د خلاصون لاره راته وښایي.
پورته شوه، تر کړکۍ بیرون پر سړک روانو موټرو ته وکتل. بیرته یې ورو ورو پرده کش کړه. په ژړغوني غږ یې وویل درته وایم خو خدای ته وګوره، پرده مې وساته. که تا ته هم ونه وایم زړه به مې وچ وي، نور هیڅوک نه لرم. ځمکه ځای نه راکوي، بل رقم شوی یم، د جهان نارینه مې بد ایسي. زه فکر کوم چې هیڅ ښکلی نارینه نشته. زړه مې هیڅ میلان نه ورته کوي. پر هغو نجونو لعنت وایم چې څوک وایي هغه پلانی داسې ښکلی ځوان دی او پلانی هغسې. مخامخ نجلۍ په سترګو کې درد ته ځیره شوه. څنګ ته تکیه یې ځان ته رانږدې کړه. سر یې په حیرت وښوراوه. نجلۍ وویل ښوونځي کې به مو هم دا حال و. ځان یې ګیر ته نه راکاوه. ممکن زما لیونتوب به یې لیده چې تفریح به شوه. په یوه پلمه به سیم کې پاتې شو. له ډېرې مینې به مې لکه لیونۍ خولې پرې ولګولې. چیغې به یې ټول ښوونځي واورېدې. لا د نجونو پر مخ ښوونځي نه و بند شوي چې اوازه مې واورېده. زړه مې درزېده. داسې نه چې بیا یې د بېلتون تحمل ونه لرم. هماغسې وشول. ښوونځي یې وتړل. څه موده یې سر په سر کور ته د درس په پلمه ورغلم. نور نو هغوی که هر څومره شناخته وو، خو ډېر ورتګ مې په هغوی هم غمېده. حیرانۍ اخیستې نجلۍ یې خبرې ورپرې کړې. دا ځواني مرګ څوک دی چې تر اوسه دې ماته نه دی ښودلی؟ ته خو داسې په اسانۍ چاته نه ورماتېدې. نجلۍ وویل صبر، درته وایم یې. بله ورځ یې راته وویل چې که د دې لیونتوب لپاره کور ته راځې نو هیڅ رانه شي. ما ورته وویل چې خیر دی، یوه ورځ ته موږ کره راشه. راتلونکی ژوند او درسونو ته به پلان ونیسو. فکر نه کوم چې ښوونځي د زر پرانیزي. لنډه دا چې بیخي یې ځواب کړم چې نور نه زنګ ورته ووهم، نه ټولګیوالتوب ورسره وپالم او نه نورې اړیکې. خو نه کېده. هېرولو یې هېڅ امکان نه درلود. چې ګوښې به شوم، پر ځان به مې لعنت کړل چې د خدای لپاره دا څه کوې. چا به تعویضونه راباندې کړي وي، کوډې به وي، خو په دې شیانو مې هم عقیده نه راتله. نور نو درسونه په درسونو کې پاتې شول او ژوند په ژوند کې. پوهېږې یوه زیرپیراني یې را سره ده. ټوله ورځ یې بویوم. ځانګړی بوی یې آرام را بخي. یوه کتابچه کې ځینې یادښتونه او انتخابي شعرونه راته لیکلي دي چې لاړه شم او راشم کتابچه راواخلم. شګوفه پرې ورغبرګه شوه او په غوسه یې ورته وویل ولې مې زار اچووې؟ دا کوم لعنتي دی په ځای د دې چې هغه ځواني مرګ تا پسې وګرځي، ستا ښکلا ته سر ټیټ کړي، ته یې لیونتوب ته رسولې یې. آخر ته له چا کمه یې؟ نجلۍ سر پر اوږه ورکېښود. سلګو پسې واخیسته. خبرې په ستون کې غوټه شوې. یوه شېبه دواړه خاموشه شوې. بېرته د نجلۍ شونډې وخوځېدې. په ټول ژوند کې مې داسې لیونۍ مینه په چا نه ده راغلې، او هغه هم داسې مینه لکه یو څوک چې له هواګانو او خوشبګانو پنډونه تړي، خو هغه نه تړل کېږي. کټ مټ زما لیونتوب هم داسې دی. داسې چا باندې مې زړه ناز دی چې درته ویلی نه شم. د شګوفې په سترګو کې قهر او حیراني په څپو ولیدل. وړاندې تر دې چې هغه نور څه ورته ووایي، نجلۍ وویل صبر صبر، درته وایم، خو ګوره ومې نه رټې. احمد یادوم، زما ټولګیوال، د جهان نارینه ترې زار شه. کاش چې یو څه مې کړلی شوی. خدای ته وګوره، ما مه رټه. مینه رښتیا هم حد نه پیژني. زه په احمد لیونۍ مینه یم، ورپسې مړه یم، تباه برباد یم. له هغې پرته د نجلۍ سلګۍ نورې هم پسې تیزې شوې. شګوفه لکه بد ځای پر ځای میخ کېناسته. سترګې یې له اوښکو راډکې شوې او نجلۍ خپلې غېږې ته ورړنګه کړه. که زړه ته سل تسلي ورکړم، که زړه ته سل تسلي ورکړم، سترګو لیدلی جانان کله هېروي نه. دعا کوم امین پرې وکړئ، دعا کوم امین پرې وکړئ، څوک چې د چا ارمان لري نصیب دې شي نه. د ټولو بدو به توبه کړم، د ټولو بدو به توبه کړم، جانانه ستا له یارۍ نه توبه کومه. زما په سر بدنامه یاره، زما په سر بدنامه یاره، له غیرتي سترګو دې ګډه وډه شمه. زړګی مې هلته دی چې ته یې، زړګی مې هلته دی چې ته یې، دلته خالي ولاړه یم ړنګه به شمه.
زما د حال پوښتنه مکړه، زما د حال پوښتنه مکړه، زه د مرګي په تمه شپې سبا کومه. سپوږمۍ پناه شوه تیاره کیږي، سپوږمۍ پناه شوه تیاره کیږي، جانانه مخکې شه چې ستا په رڼا ځمه. په ما دې سل نازونه بار دي، په ما دې سل نازونه بار دي، په تا مې یو زړګی سنبال نشو مینه. د خدای له دره دې مخ واوړه، د خدای له دره دې مخ واوړه، څنګه دې مخ له ما نه واړو مینه. چې د نصیب خبرې کیږي، چې د نصیب خبرې کیږي، ما ته بایللی جانان مخ ته مخ ته شینه. د نیمې شپې سندرې خوند کړي، د نیمې شپې سندرې خوند کړي، څوک به مین وي چا به یار بایللی وینه. ستانه په یو کلي کې هیر شوم، ستانه په یو کلي کې هیر شوم، خلک په تورو غرو پناه یاران ساتینه.